اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قابل قدر محترم عزتمندو مشرانو علماء کرام حضرات موجود دی، قرآن کرام حضرات موجود دی. دغه شانته الحمدلله سپینګری مشران نوجوانان دی مجلس کې موجود دی. دی مجلس ته چې مونږ راغلی یو عزتمندو دانن په دې مدرسه کې د ماشومانو د طالب علمانو د حافظانو ناظر اخوانانو داغي دستربندی دا داغي د دستربندې په خوشاله کې دا پروګرام منعقد شوی دی. عزتمندو یو خبره طرف ته تاسو توجه ورکړل غواړم او هغه دا چې نن دوه خوشاله دي. یو خوشاله خدا دا چې دا ګلونه ماشومانان دا حافظان د دې د سربندی دا په دې مدرسه کې هغه د الله پاک عظیم کتاب قران عظیم الشان د ختم کو یې په تجوید سره چې کوم دی ختم کو، بعض په ناظره سره ختم کو. نو دا یو غټه خوشحالي ده او د دین علاوه بل یو غټه خوشحالي ادا ده چې د دې مدرسې بانی او محتمم جناب مولانا قاری زبیر احمد زبیری صاحب چې زمون کشر دی زمون ملګری دی الحمدلله سورۃ مکه دغه د سربندی وا د علم نه دغه فراغت شو ان شاء الله العزیز. نن ممتاز وینه چې د دې خپل شاګردانو سره د اغیبم زمون مشران علماء کرام برازي ان شاء الله العزیز تاسو خپلوان دی بیا غي ته د سربندی کوي. یقینا نن دو خوشاله درجه مشوي دي او دا د مدرسې د ماشومانو د پاره خوشالي ده. دغه د والدینو د پاره خوشالي ده. دا د علاقې چې دلته څومره ماشومان سبق یاد دی علاقې کې څومره خلک دي د ټولو د پاره دا غټه خوشالي ده چې نن په دې مدرسه کې د ماشومانو د سربندې سره سره داغي د مدرسې مشر محتمم جناب مولانا قاری زبیر احمد صاحب داغي د سربندی ده. عزتمندو ډیر خلک دا خبر به خلکو ته داسي ولخ کاری او دې خبره طرف ته ډیره توجه نه وي. عزتمندو دا ډیره زیاته د خوشاله خبره ده چې کله زمون مشران شيوخ حضرات مفتیان کرام هغه کله خپل شاګردانو لا په سر باندې پګړې تړي او دست شفقت دي نو هغه په دې باندې ډیر زیات خوشاله وي. شاګردم په دې خوشاله وي او عزتمندو په دې الله خوشالي. نو باندې عزتمندو ډېر د خوشاله موقعه او تاسو ډېر زیات چې د دلته څومره په دې پندال کې دننه یا بهر کوم ملګری راغلي دي ناس دي یقینا دا تاسو د پاره د خوشاله موقعه او د ماشومانو د پاره د دې علاقې د پاره زما د یادو تقریبا
مونږ واړو داسې کله به د اخون بابا طرف ته راغلو د ده کې یو کور او بس دغه د اخون بابا مزارو دلته آبادۍ نه وي دلته به داسې کندې کپرې وي درنګونه به کې وو دروازې به قسم د خلک یارېدل د ډېرو ملګرو ته به چې څوک راغلي هغې ته پته لګي نن الحمدلله د اخون بابا په ځمکه باندې الحمدلله ثم الحمدلله مدرسه په هغې باندې آباده شوه مسجدونه پکې چې کوم دی آباد شو او الحمدلله نن هغه ځمکه چې شړه پرته وه دا دی د قاري زبیر احمد صاحب د هغې په محنت او په کوشش د هغې سره چې کوم استادان دي قاري شفیع الله صاحب نور دوی سره کوم معاونین د امیر صاحب دي دغه ټولو ملګرو په دغه تعاون او د هغې په اخلاص سره الحمدلله نن یو باغ و بهار دی نن خوشحالي ده د قرآن ختمونه دي نن پکې چې کوم دی د سبقونو چغار دی یا به دلته خلک دروازې یارېدل یا الحمدلله هغه شپه هم پکې الله پاک داسې کړه چې روزه یې کړله او رڼا یې کړله عزتمندو هر څه په محنت باندې کېږي او انشاءالله کوشش به کوو چې څومره مدارس دي کو دا مدرسه ده دین علاوه نورې څومره مدرسې دي د هغې سره به مونږ تعاون کوو مالی تعاون به م کوو جاني تعاون به م کوو او خپل بچي به م رالیږو دلته د سبق دپاره او تربیت دپاره په مدرسو کې استادان قاریان صاحبان علماء کرام دا د پټي کټي خبرې نه کوي چاته دلته صرف او صرف د الله پاک عظیم کتاب قرآن عظیم الشان د هغې تعلیم ورکول کېږي د نبي علیه الصلاة والسلام د راوړي دین د هغې تربیت کېږي بهرل عزتمندو د قرآن څومره لوی فضیلت دی الله پاک قرآن عظیم الشان له څومره لوی شان ورکړی دی موږ تاسو ګورو په کومه پاڼه باندې چې د قرآن پاک یو آیت وي هغه په ځمکه پرېوتو ته څوک نه پرېږدي کو په ځمکه باندې پرته وي هر سړی راغلي صفا کوي ښکلی یې اوچت ځای کې د عزت په مقام باندې هلته سمبال ږدي اوس دغه پاڼه راغشتل یا د دې قدر کول دا د پاڼې کمال دی نه دا کمال دا د قرآن دی د دې پاڼې د کاغذ بیا ولې خلک خیال ساتي د هغې اصل وجه دا ده چې د قرآن سره نسبت او ملګرتیا راغله موږ تاسو ګورو ډېر په دې لارو باندې کاغذونه او پاڼې پرتې وي څوک ورله ګوتې نه وړي داسې هم نه کېږي چې غورځولی پکار دي اکثر خلک یې اخبارونه احادیث پکې نور داسې د سکول کتابونه وي ډېر خلک یې داسې غزار کې هغې کې اسلامیات وي هغې کې نور چې کوم دی د الله نومونه وي د محمد نوم وي نو چې په ځمکه باندې پرتې دا راغستل پکار دي یو محفوظ مقام کې ښودل پکار دي خو بهرل عزتمندو اکثر داسې دا پاڼې پرتې وي څوک یې نه راوچتوي خو چې په کومه پاڼه باندې د الله پاک د عظیم کتاب یو آیت لیکلی شوي هر سړی قدر کوي او اوچت یې ږدي عزت یې کوي دغه شانتې دا تختې هر ځای کې څومره ډېرې پرتې وي خلک پرې خپې مږدي اوړي راوړي پرې څوک یې خیال نه ساتي خو چې په کومه تخته باندې د الله پاک د کلام یو آیت لیکلی شوي وي نو تاسو بیا ګوره خلک یې څومره قدر کوي په پیسو یې اخلي هدیه کوي بل ته کور کې راوړي اوچته چې کوم دی ځوړندی د برکت دپاره هغې تخفې کوي نه لاندې په ځمکه باندې نه غورځوي دا اوس د دې لرګیو د دې تختې کمال دی نه د دغې کمال نه دی دا کمال دا د قرآن دی خو صرف دومره ده چې د دغه تختې سره د دې تختې د قرآن سره نسبت او ملګرتیا رااله
نو هغه تختې ته دومره عزت ورکو چې هر سړی هغه تخته هغه لرګي هغه چې کوم دی برکت لپاره په کور کېږدي. دغه شانتي کاغذ لا دومره لوی مقام ورکو چې خلک بیا په ځمکه غورځولو ته نه پرېږدي. کپړه ده که نه، په دې لارو کوڅو په دې ډیرانو کې څومره کپړې وي، خو چې په کومه کپړه باندې د قرآن یو آیت لیکلی شي بسم الله به لیکلي، هر سړی څومره عزت دغې کوي. دا د کپړې کمال دی؟ نه، د کپړې کمال نه دی، دا د قرآن کمال دی. خو صرف دغه کپړې سره ملګرتیا راغلی ده. عزتمندو مطلب مې دا چې یو کپړې ته، تختې ته یا کاغذ ته یو دومره لوی مقام ورکوي، دومره لوی عزت ورکوي. نو چې کم انسان کم بنده په خپل قرآن وایي، د قرآن سره ملګرتیا پیدا شي، قرآن په ناظره باندې وایي، په حفظ باندې وایي، نو دته به څومره لوی مقام ورکوي. یقینا چې ډېر لوی مقام به ورکوي. حدیث پاک کې راځي، پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. پتا سو ټول کې بهترین، د ټول نه بهترین من هغه کس دی تعلم القرآن، چا چې قرآن زده کو، د قرآن تعلیم حاصل کو، وعلمه یې قرآن تعلیم حاصل کړ، دغه وروستوي بل تخی. عزتمند په دې حدیث مبارک کې تاسو ګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو ټول کې د ټول نه بهترین هغه څه چې قرآن زده کوي. عزتمندو قرآن زده کوونکي دا ټول انسانانو کې بهترین دی. نن موږ هغه چاته بهترین وایو، هغه چاته د دنیادار خلک، سیکولر خلک، هغه چاته د عزت په نظر باندې ګوري. چې کم کس بینک بیلنس زیاتی، دغه شانتي روزګار زیات وي، نور چې کوم دی بنگلا موټر دنیا زیاته ګټي، مونږ خلک اکثر دته په ښه نظر ګورو. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نه، یو سړی داسي چې داغه د یو وخت روټۍ وي او دا یو وخت روټۍ نه وي، داغه په ځای باندې، داغه په بدن باندې، د کپړو په ځای باندې لم وي، په کپړو کې پیوندونه لګېدلي وي، او ډیر زیات چې کوم دی غریب حال وي، درک نه لګي، د خلکو په نظر کې ډیر کمزوري وي، خو چې داغه په بدن کې قرآن باندې عمل وي، قرآن زده وي، دا انسان الله پاک ته د هغه خلکو نه زیات وخت دی چې کوم انسان سره دنیا، مال، دولت، سلطنت، عہده، بنگلا، موټر، نوکر چاکر وي، خو چې قرآن پکې نه وي، نو دغه انسان الله ته نه دی خوښ، او دغه غریب طالب علم الله ته ډیر زیات خوښ دی. د الله تعالی په نسبت باندې د دغه طالب، د دغه کس ډیر لوی شان او ډیر لوی مقام دی. نو بل عزتمندو الحمدلله نن چې څوک قرآن زده کوي په مدرسو کې، دا خلک چې کوم دي د الله تعالی په نسبت باندې غوره خلک دي. او بیا چې چا زده کړی دی، نو د زده کولو نه وروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته تعلیم ورکوي چې داسې نه چې زده دی کو بس خبره ختمه، نه، اوس به دا بل ته ښیي، بل ته به زده کوي. نو الحمدلله زبیر احمد قاری صاحب، شفیع الله قاری صاحب، یا دا نور ملګري، یا زه به تاسو یم لکه الحمدلله په سټیج باندې موږ سره دلته علماء کرام جناب حضرت مولانا مفتی زرګل حقانی صاحب چې الحمدلله غټه مدرسې د خپله د کتابونو پکې پڑھاویږي، او دغه شانته د قرآن تعلیم یې حفظ، ناظرات، تجوید هم پکې دی. یا داسې نور دلته علماء کرام موجود دي، یا نور دلته موجود نه دي، څومره علماء کرام دي، قرآن کرام دي، هغوی قرآن اول د استادانو نه زده کړی دی، چې زده کړی دی د هغې نه وروسته په دې حدیث باندې عمل کوي، وعلمه چې بل ته د دې تعلیم ورکوي، دا هم د ټول نه غوره بهتر دی. عزتمندو چې کوم خلک په قرآن په مدرسه کې قرآن زده کوي یا بل ته قرآن ښیي،
دا انسان عند الله د الله تعالی په نسبت باندې ډېر لوی مرتبه او ډېر لوی مقام دی. الحمدلله دا ډېره د فخر خبره ده چې نن دلته د سربندي ده او زبیر احمد قاری صاحب یا د هغې ملګري استادان دلته چې کوم هغوی محنت کوي شب و روز په دې حدیث مبارک باندې د هغې عمل وکړو، په خپله قرآن زده کړی دی. نور ماشومانو ته الحمدلله د تاسو مخامخ ناست دي، دوی ته دغه د الله پاک عظیم کتاب زده کړو، په دې حدیث مبارک باندې دوی عمل وکړو او دا الله تعالی ته خوښ خلک دي. نن ډېر خلک لګیا دي د مدارسو خلاف او مدارسو پسې خبرې کوي، ډېر خلک علماو پسې خبرې کوي، څوک لګیا وي سوی څوک سوی، خو دا ټول چې کوم دی دا د دین مخالف دی. الحمدلله د دین د ټولو نه غټې چوڼې د حفاظت دا مدرسې دي چې مدرسه وي په مدرسه کې طالبان به وي، علما به وي، چې علما وي مدرسه وي طالبان وي، دین به زده کېږي. چې دین زده کېږي داسې په مزه مزه به خورېږي. که علما نه وي مدرسې نه وي نو نور قرآن چې کوم دی دا نه په پټي کې زده کېږي نه په بازار کې زده کېږي. الحمدلله دا په دې مدرسو کې زده کېږي. دا مدرسه ده تاسو ګورئ کال دوه مخکې قاري صاحب د دې لپاره ځای واخیستو، هغه د څه ناڅه دیوالونه پکې وختل. انشاءالله العزیز زمونږ د الله نه دا پوره امید دی چې دوی په اخلاص باندې لګیا دي. نن په دې باندې چت نشته، دا پټه نه ده، خو انشاءالله العزیز تاسو به ووینئ یا به پکې کال وي یا به پکې دوه وي یا به پکې کال وي یا به پکې دوه وي یا به د دین هم کم وي. د الله پاک په علم کې ده. الله پاک به په دې ځای باندې داسې ښکلې یو بلډینګ او داسې ښکلې مزیداره مدرسه آباده کړي چې انشاءالله العزیز موږ تاسو ټول به په خپلو سترګو باندې وینو. عزتمندو کوشش پکار دی، محترم کوشش پکار دی چې په دې مدرسه کې خپل بچي مرالیږو او د دې نه علاوه کوشش کو د چا چې څومره وس کېږي نو په دې مدرسه کې موږ خپل تعاون هم کوو. مدرسو دپاره نه د حکومت د طرف نه د سرکار ګورنمنټ د طرف نه داسې څه منظوري نشته کېږي چې یاره موږ له مدرسې آبادوي. دا چې آبادیږي زما او ستا شانتې ساده مسلمانانو په تعاون سره او په دغه 100 روپو امداد سره. نو بهرحال زه دا یو خبره ستاسو مخې ته اږدل غواړم چې دا مدرسه انشاءالله العزیز کوشش وکړو په دې کې مونږ د لاسو خپل محنت هم کوو او دغه شانتې د دې نه علاوه مونږ په دې کې 100 روپۍ په دنیا زمونږ نه څومره پیسې لګي بازار ته چې سړی وځي نو د 500 نه کم روپو خو څوک چورې په هغې باندې نه مړېږي او نه چې کوم دی خوړی شي. نو کم از کم چې دروازې نور هېڅ هم نه یو 50 روپۍ دا مونږ دې دپاره په هفته کې هم جمع کوو او مدرسې ته رالیږو او په دې خیال باندې چې یاره دا مدرسه په دې کې به زما بچې سبق وي، په دې کې به نور مسلمانان سبقونه وي. دغه دپاره انشاءالله العزیز کوشش پکار دی. خجی قاری صاحب هم راته وي جناب مولانا مفتی قاری زرګل صاحب هغه وي چې خیر د ملګرو مطالبه وکړي. ما ته خو دوی څه ویلي نه و، خو بهرحال زما خو خپله زړه ده او ما چې تاسو یم